د زرداد د ژوند کیسه وای د انسان په جامه کې سپی د نه بلکې د استاد سیاب سړی و. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د حزب اسلامي پخوانی قومندان زرداد فریادي چې د تنظیمي واکمنۍ پر وخت په لوی جنایتونو تورندی په یوه تازه تلویزیوني مرکه کې پر ځان یو ځل بیا ټول لګېدلي تورونه رد او د ځینو پړی پر نورو تنظیمونو واچوله. هغه د یک تلویزیون په کاکتوس خپرونه کې میلمه و. خو زرداد فریادي څوک ده؟ زرداد فریادي د لوګر د ازرې ولسوالۍ اوسېدونکی او په قوم احمد ځای دی. دی 54 کلن دی او په وینا یې له 14 کلنۍ څخه د روسانو خلاف د افغان جهاد ملګری شوی. زرداد فریادي 30 کاله مخکې واده کړی چې ثمره یې 6 اولادونه دي. هغه وایي نه غواړم چې اولادونه مې زما لاره تعقیب کړي، دوی زده کړې کوي او ښه راتلونکی به ولري. د زرداد په وینا پلار یې د سیاب د تنظیم قومندان و، خو وروسته له دې کبله سیاب نه جلا شول چې هغه یې د پلار نه خوښېده. زرداد پر سیاب تور لګوي چې د عربانو د غولونې لپاره یې پر ګیره خاوره موښله او له هغوی په مختلفو نومونو زیاتې پیسې ترلاسه کولې. د ده په خبره د پلار په خوښه له سیاپه جلا او څه موده د ملي محاذ له تنظیم سره ملګری شو او څه موده د ملي محاذ له تنظیم سره ملګري شول. دوی د ډاکټر نجیب د حکومت د سقوط پر وخت له حکمتیار سره په حزب اسلامي کې ملګري شول چې بیا هم دلته زیات مشهور شو. دوی د سیاپ او حکمتیار ترمنځ توپیر دا ښیي چې حکمتیار زیات مجاهدین لرل او خپله د جنگ میدان ته تلو. د زرداد فریادي په خبره د نجیب د حکومت له سقوط وروسته حکمتیار د احمدزی قوم د جهادي قومندانانو شورا جوړه کړه او دوی خپل جنگي قومندان وټاکه. هغه په دې اړه چې مسعود سره ولې جنګېده وایي زه جنګیالی وم، په خبرو پسې نه ګرځېدم. د حکمتیار د امر اطاعت مې کاوه، د هغه له اجازې پرته مې سګرټ هم نه څکاوه. خو زرداد اوس له حکمتیاره خفه دی او ځان سره یې په بېوفایۍ تورنوي. نوموړی په جګړو پښیمانه دی او وایي چې که ماضي بیا راستنه شي هېڅکله به ټوپک ته لاس نه کړي. زرداد وایي حکمتیار سره مې زیاته وفا وکړه، د پیسو په مقابل کې مې هغه په مسعود خرڅ نه کړ، خو هغه بېوفایي راسره وکړه. دوی د بېلګې په توګه تر بندي کېدو وروسته یې له کورنۍ سره یې د حکمتیار نه لاسنیوی یادوي او وایي کورنۍ او بچیانو مې زیاتې سختۍ او بدې ورځې وګاللې، ځمکې غصب شوې خو چا یې لاس ونه نیوه. د پاټکونو کیسه څه وه؟ زرداد له دې کبله زیات مشهور دی چې د کابل جلال آباد پر لویه لارې پاټکونه لرل. دوی وایي پاټکونه یوازې زما نه وو، د احمد زوی د شورا پاټکونه وو چې ما هم پکې فیصدي لرله او د حکمتیار په اجازه مو له خلکو پیسې اخیستې او خپل وسلوان مو ساتل. دا قومندان په دغه لاره کې له خلکو سره زور زیاتی او نور تورونه نه مني او وایي د پیسو اخیستو ملامتي هم دته نه ګرځي، ځکه په وینا یې نه پیسې ځان ته خوړلې او نه یې په خپل سر اخیستې دي بلکې د حکمتیار امر و. سپی د چا و؟ پر زرداد فریادي تور و چې د خلکو د زیاتې ځورونې لپاره یې ان یو انسان سپی کړی و او خلک یې پرې داړل. د مخکې دا تور بیخي ردا و، خو اوس مني چې هغه وخت داسې انسان صفته یا سپی صفته انسان موجود و. زرداد پرته له دې چې ووایي دغه کس په کومه سیمه کې فعال او خلک یې داړل، هغه عبدالله شاه نومېده، د پغمان اوسېدونکی او د استاد سیاب قومندان و زمانه و. زرداد د دغه ځواب پر وخت اول بیخي دا خبره ردوي او دښمن تبلیغ یې ګڼي، خو بیا مني چې دا کس و د سیاب اړوند و او د ده تر بندي کېدو وروسته سیاب د خپل بام واورې پرده ور واچولې. د عبدالله شاه په اړه زرداد وایي چې لندن کې بندي او د سختو شکنجو له کبله د ده په خبره شهید شو. زرداد ادعا کوي چې عبدالله شاه له BBC سره په مرکه کې خپله ویلي چې دی د زرداد نه بلکې د سیاب قومندان و. هغه د مسعود په اړه څه وایي؟ زرداد وایي په افغانستان کې تر ټولو قوي قومندان احمد شاه مسعود و، خو دوی ورسره کلک جنګېدلي چې کله یې ماتې ورکړې او کله یې ماتې ورڅخه خوړلې ده. دوی زیاتوي مسعود ډېر خطونه راولېږل، د میلیونونو پیسو او کلو اردو قومندان یې وړاندیز یې وکړ خو ما ونه منل. هغه د طالبانو د راتګ په اړه څه وایي؟ زرداد په دې مرکه کې کابل ته د طالبانو د راتګ په اړه هم کیسې لرلې. وایي غزني نه کابله پورې د حزب اسلامي تر بیرغ لاندې د دغه ډلې خلاف جګړه وکړه، خو له دې کبله یې جنګ وبایلې چې له یوې خوا مسعود او له بلې خوا طالبانو سره په جنګ ول. په دې برخه کې مسعود ته منسوبه هغه کیسه هم کوي چې تر میدان ښاره په یو موټر کې د طالبانو مخ ته ورغلی و او ورته ویلي و چې حکمتیار مات کړی کابل موږ در سپارو. زرداد فریادي زیاتوي د طالبانو له راتلو وروسته سروبي ته لاړو، بیا مو د حکمتیار او مسعود مذاکرات مساعد او دوی یو کړل چې ورسره ټول شمال ته وتښتېدو. هغه د پاکستان د بدوی یادونه
ونه کوي چې په خبره یې هلته له ورتلو سره په 1996 کال کې د اوسېدو ته پرېنښود. د زرداد په وینا له پاکستان نه بیرته مزار ته او بیا ایران ته او له هغه ځایه پاکستان ته ځي چې پاکستاني بیا ځوابوي او له هغه ځایه په قاچاقي ډول لندن ته د سیاسي پناه اخیستو لپاره ځي. زرداد وایي په لندن کې سیاسي پناه اخلي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل له یوه برطانوي خبریال سره په مرکه کې پرده تورونه لګوي. هغه ټینګار کوي چې نه جنایتونه کړي، نه خلک وژلي، نه بد چلند ورسره کړی او که څوک نه مني اسناد دې وړاندې کړي او دې د پردار وځړوي. زرداد د شخصیتونو په اړه هم د تبصرو پر وخت وایي چې احمد شاه مسعود جدي رقیب و خو دوی نه دي ورمات شوي. ولسمشر غني ته زرداد په ښه سترګه ګوري، مسلمان ښه او عالم سړی یادوي او وایي چې ملي ګټې ورته مهمه دي او وایي د سر داود خان ماسټر پلانونه اوس اشرف غني عملي کوي او هغه د وطن په خیر یادوي. په هر حال نور موږ هم اوس حیران شو، هر یو کس چې کیني ځان نه سپینه کوتره جوړه کړي. اوس موږ نه پوهیږو چې موږ جنایتکار یو که څنګه. په هر حال تاسو د زرداد فریادي په هکله څه نظر لرئ؟ آیا د هغه په اړه مو له خپلو پلرونو او یا نیکونو کیسې اورېدلې دي او که نه؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.